یو څیز ډېر عام شوی دی په کور کې هم خلک کوي، ډېره لویه ګناه ده. په دفترونو کې هم خلک کوي، په دکانونو کې هم خلک کوي، او نن سبا په سوشل میډیا په دې موبایل ډېر عام شوی دی او ډېره لویه ګناه ده، ډېره لویه ګناه چې هغې ته دروغ وایي. ډېر عام شوي دی نن کور کې دننه بچي پلار ته دروغ وایي او پلار بچو ته دروغ وایي. نوکر نیک ته دروغ وایي، نیک نوکر ته دروغ وایي. په دکانونو کې سودا خلک خرڅوي، پکې دروغ وایي. ګاهک هم دروغ وایي، یاره وایي دا خو بل ځای ما ته په دې میلاویږي، دروغ وایي. په منډو کې چې خلک څاروي خرڅوي هم دروغ وایي. او په دې سوشل میډیا خو خلک دومره دروغ خوري چې د هغې څه اندازه نشته. او بعضې خلک د دروغو مجلسونه جوړوي، خلک خندي، د دروغو ډرامې جوړي کې دروغ دې دپاره چې خلک وخندي او پیسې پې وګټي. او د دروغو خبرې خورئ، خلک راغونډوي او دروغ وایي چې خلک ورپورې وخاندي. اوس به زه نن تاسو پوه کړم، موږ ته خو دا خبره ډېره اسانه ښکاري، اوس به تاسو زه پوه کړم چې په دې الله څونه خفه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویل لمن یحدث، هغه انسان چې هغه خبرې کوي فیکذب او دروغ وایي، په خبرو کې دروغ وایي. او سله دروغ وایي لیضحک الناس، چې خلک وخندي، خلک وخاندي، ضحک یضحکو لیضحک الناس، چې خلک وخاندي. او دې کوي هم دې دپاره چې دا خلک وخاندي او خلک خاندي. رسول الله مبارک فرمایي ویل له ویل له ویل له، دې تباه دی وایي، دې هلاک دی. او ویل څه ته وایي؟ یو حدیث کې راځي چې په دوزخ کې دننه یو کنده ده، ادونه ګرمه ده چې کله د هغې دروازې کولو کې نو جهنم به ترې امان غواړي، دوزخ به چغې کړي چې یا الله زه خو وسوځېدم. دوزخ په خپله دا سړی به هغې کندې ته ځي. پیغمبر وایي تباه دی، وایي غرق دی، یو ځل نه وایي ویلون تباه دی، بیا وروسته وایي ویلون له ویلون له ویلون له. دې سړي له د خدای له طرف نه تبی ده، هلاکت دی، تبی ده، هلاکت دی. او هغې کندې ته به دې غورځېږي چې د کمې کندې نه دوزخ امان غواړي. نن څومره خلک تباه دی، خلک په خادو کې او په خوشحالو کې مجلسونه کوي او یو سړی راوغواړي او هغه دروغ خبرې کوي او خلک خندي، دروغ خبرې کوي او خلک خندي. او رښتیا ووایه نن په سوشل میډیا خلک ډرامې د دروغو جوړوي که نه جوړوي؟ ټول دروغ. څه دپاره دروغ وایي؟ چې خلک وخندي او زما دا شی په نېټ ډېر خلک وګوري او ډېرې پیسې وګټم. دا په نېټ باندې ډېر خلک ولې خندا خلک خوښوي؟ دا به خلک ګوري او خاندي به وپورې، دا به خلک ګوري او خاندي به وپورې، دا به خلک ګوري او خاندي به وپورې. نو زما به دا شی به ډېر زیات وچلېږي په نېټ باندې، دا شی به په یوټیوب ډېر زیات وچلېږي. نو ماله به د میاشتې لکونه روپۍ راشي. ظالمه په دنیا کې د لکونه روپۍ واغېشتې او دې ګټلې په دروغو، د خلکو په دروغو په خندولو. لیکن د پیغمبر مبارک د وینا مطابق ځان دې د جهنم خطرناکې کندې ته وغورځو. او د پیغمبر خیرې پیغمبر وي خدای دې دا سړی هلاک کړي، هلاک دي که خدای دې وایي هلاک کړي. معمولی شی دی د مارونو، لیکن موږ ته به یې جوړه کړې پیسو دپاره. خوشطبعي یعنې دا خوشطبیعتي چې رښتیا وی، رښتیا دروغ نه وی او خلک وخندي. خوشطبیعتي ورته وایي دا جایزه ده، دا حضور پاک کړې ده. یو بوډۍ راله رسول الله مبارک له وایي ما ته دا وکړه چې خدای پاک ما جنت ته بوځي. رسول الله مبارک وخندل، وایي بوډیګانې خو به جنت ته نه ځي. هغه د په ژړا شو. رسول الله مبارک ورته وایي دلته راشه، وایي بوډۍ به نه ځي، تا به خدای پیغله کړي نو جنت ته به ځې. په دې بوډاوالي حالت کې به نه دی، خدای به دې پیغله کړي. ان انشان فجعلناهن څنګه دی ابکارا عربا اترابا، خدای پاک به پیغلې کړي نو جنت ته به ځي. نو ښځه خوشحاله شوه. یو سړی راغی رسول الله مبارک ته وایي ما له یو اوښ راکړه په سفر ځم. بل چاته وایي ورشه دله د اوښ یو بچی ورکړې. الله رسوله د اوښ په بچي څه کوم؟ زه خو اوښ غواړم، د اوښ په بچي زه سورلي کولی شم. حضور پاک ورته وخندل، ولې وی اوښ د اوښ بچی نیسه،
اوخ در کوم د اوخ بچی شو کنه دې ته څه وایي خوش طبیعتي ورته وایي دا خیر لږه معمولی خندا خلکو کې خو دروغ نه وای صحابه ته پیغمبر مبارک نه په خپله تپوس کوي د الله رسوله انک تمازحنا وی ته خو موږ سره خوش طبیعتي کې ته خو پیغمبر وی او انی لا اقول الا حقا زه خوش طبیعتي کوم خو دروغ نه ویم رښتیا خبرې کوم موږ څه کوو موږ دروغ وایو د دروغو ډرامه جوړه کو د دروغو فلم جوړ کو پیسې پې وګټو او صاحب هغه په موبایل باندې او په نټ باندې ورسور کو او د دنیا خلک یې ګوري او خندا دپاره خلک ګوري یارونو چې زه درته خیرې وکړم زما به قبولې نه شي چې پلار درته وکړي نو قبلېږي خو زه قبولې به نه شي خو چې د دواړو جهانو مبارک سردار درته خیرې وکړي نو دا به قبلېږي او که به نه قبلېږي دا ولې خلک د پیسو دپاره خپل خدای خفه کوي او د پیغمبر د خیرو لاندې ځان راولي حضرت ابراهیم علیه السلام د الله څومره جلیل القدر پیغمبر دی یو درې خبرې داسې کړي دي درې چې دروغ نه دي زمونږ خلک ورته توریه وایي لیکن د قیامت پر ورځ به په هغې م یېرېږي یو موقع کې حضرت ابراهیم علیه السلام د هغه چې کوم بادشاه او خلکو هغې د اختر میلې له تلل او د هغې قانون به ده چې د اختر میلې له به کله تلل نو چې لوی مندر یو شاهي مندر چې ورته وایي شاهي بتخانه هغې کې به بلا بوتانو یو پکې غټ مشر بوت به نو هغې ته به یې خوراکونه را دننه کړل هغه بوتخانې ته مندر ته او په هغې کې به یې کېښودل چې په دې د دې بوتانو نظر لګي نو دا به برکتي شي نو چې کله به دوی د میلې نه واپس شو د اختر د میلې نه نو نیغ به هغه مندر بوتخانې ته ورغلل نو هغه خوراکونه به یې خوړل ابراهیم علیه السلام ته وایي وی راځه کنه هلکه موږ سره میلې له لاړ شه او ورته څه وایي وی انی سقیم زه بیمار یم اوس دلته ابراهیم علیه السلام خو ظاهري بیمار نو بیمار خو دې ته وایي چې خپې خوږېږي تبې وي درد وي وجود کې څه نقصان دی د ابراهیم علیه السلام وجود کې خو نقصان نو او وایي انی سقیم دې ته توریه وایي د هغه د دې نه څه مطلب و چې زه بیمار یم ما ته لوی ټینشن دی د ټینشن نه غټه بیماري بله شته نه چې زما ټول قوم دوزخ ته روان دی زما ټول قوم په شرک کې مبتلا دی زما پلار په شرک کې مبتلا دی زما خاندان په شرک کې مبتلا دی دا به ټول دوزخ ته دي پیغمبر خو دې سره فکرمني نو ابراهیم علیه السلام دې سره فکرمن او په لوی ټینشن کې پروت نو انی سقیم د هغه مطلب دروغ نو د هغه مطلب څه چې زه خو په لوی بیماری کې پروت یم او په ټینشن کې پروت یم زه څنګه لاړ شم د سره او تاسو چې کوم شرکي عمل کوئ هغې له لاړ شم خو ظاهري څه معنا وه چې زه چې چاته اوس وایي زه ناجوړه یم او ستا مطلب دی چې دماغي پریشانی ده نو دا سړی دروغجن نه دی خو ستا په ګومان کې څه دی ته وایې لکه دی خو جوړ دی وګوره ما ته وایي چې زه بیمار یم دا یو ټکې ووایي نو ظاهر کې شکل یې د دروغو و نور پیغمبر نه دروغ نه کیږي پیغمبر د ګناه نه معصوم دی پیغمبر د ګناه نه پاک دی خو شکل صورت داسې ښکارېږي لکه چې د دروغ ویلي حالانکه دروغ یې نه دی ویلي د هغه مراد دا وه چې زما دماغي ټینشن پریشانی او بیماری ده دا یوه شوه دویم چې بیا کله هغه قوم یې راغی او نیغ ورلل په بوتانو نو ابراهیم علیه السلام څه چل وکړه چې قوم لاړل میلې له نو د تبرګې راواغېشت او نیغ په دې بوتانو ونغی هغې ته خوراکونه پراته دي ورته وایي ما لکم لا تأکلون دا ولې نه خورئ نو بوت کوم ځای خوراک کولی شي بیا ورته څه وایي ما لکم لا تنطقون خر بچو هلکه دا خر بچو ټکې پکې شته نه په قرآن شریف کې ګورئ ښه داسې ماله قار راغی ما لکم لا تنطقون خبرې ولې نه کوئ زه سره خبرې کوم او تاسو خبرې نه کوئ نو قرآن شریف کې الله فرمایي تبرګي او چت کا او شورو یې پې وکړه او چې څومره واړه بوتان یې ټولې ټکو سترې کړل ټوکړې یې کړل او بیا تبرګي راواغېسته او د غټ بوت په اوږه کې یې ویزان کړ دې کې د میلې نه راغلل چې اوس به زموږ خوراک برکتي مندر ته ورننوتل بادشاه دي وزیران دي چې ویې کتل هغې کې ټول بوتان یې ټکو سترې پراته دي هلکه من فعل هذا بآلهتنا یاره دا مشرکان ډېر قمقلي وی زموږ خدایانو سره دا کار چا کړی نو چې خدای دې د چا نه بچ کولی ځان نه شي دته خدای ولې وی سپیرو
من فعل هذا بآلهتنا دا چا کړي دي نو قوم ویل سمعنا فتى يذكرهم دلته ولکته او زمونږ دا بوتان په بدو یادوي یقال له ابراهیم ابراهیم نوم دی وی ورشه آواز کې وتا بادشاہ راوغوښته انت فعلت بآلهتنا یا ابراهیم ابراهیم زمون خدایانو سره دا ملنډه تا کړې ده دا لوبه او تسوي بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه ای چا سره چې ټوپکې ډز هغه کوي چا سره چې تورې غزار هغه کوي چا سره چې تبرګي وي غزار هغه کوي نو تبرګي د هغه پلار په اوږه کې مویزان دی او دعوه په ما کوي شیخ خو هغه ته په اوږه کې ویزان دی لچا غوسه شوی دی د خپلو کشرانو ته ښه او په دې ټولو شروع کړې ده او ټولې غربولې دي ټولې ټکو سترې کړې دي ټولې برابر کړې دي هغې یو بل ته وکتل وی تپوس وکړې بابا جي نه ته بری اوږه کې پروت دی لږ معلومات ته وکړې تپوس ته وکړې بس هغې خو اوس که دا وایي چې دی خو خبرې نه شي کولی نه تپوس ته کولی شو نو خبره خو ابراهیم ټیک شو چې خدای ورته ولې وایي پټ یو بل ته ویروي مونږ لملویت ته وایي د مونږ د خدای غرق کې د دې خلکو مونږ عبادت کوو چې نه ځان بچ کولی شي دلته اوس ابراهیم علیه السلام څه ووی بل فعله کبیرهم هذا دې مشر دا لوبه کړې او ظاهر کې خو مشر دا نه دی ویلی او ابراهیم وی نو ظاهر کې شکل د څه شو د دروغ نه دی دا ته اوس ویمه دروغ نه دی خو شکل یې د څه دی د دروغو نور پیغمبر خو د ګناه نه محفوظ دی دروغ نه دی هغه چې دا خبره کوله د مقصد نو چې د دا کار کړی دی مقصد یې دا قوم پړکولو مقصد دا قوم په دې پویولو چې قوم به په خپله وایي چې دا بود دا کار نشي کولی نو چې دا نشي کولی خپل بچي نشي بچ کولی غوزار نشي چلولی نو زوی به خاورې درکړي د بیمارۍ نه به د خاورې جوړ کړي عزت به دله خاورې درکړي عزت او ذلت به هغه ذات کوي چې ټول مخلوق او ټول انسانیت او ځمکه اسمان د هغه په قبضه قدرت کې دی چې هغه رب العالمین دی دا دویمه شوه دریم څه دی دریم چې کله د مصر نه ووته دا عراق د بابل ښار نه نو په لاره د مصر بادشاه دا خبره ما د اختر نه مخکې څه کړې م د لږه ډېره خو دې مقصد دی درته وایم نو هلته یو ظالم بادشاه نو چې چا سره به خشته جینۍ و نو هغه به یې ترې رانیوله بس زناکارو بربنډو بدعملو بیا به یې څه کول چې چا سره به خاوندو نو خاوند به یې وله وجه ځکه خاوند دا ډېر لوی غیرت ګڼي چې زما ښځه ما نه څوک بوځي او بدعملي دې وکړي نو خاوند به یې وله مړ کړه ولې که دا ښځه مې خوښه شوه بس ځان سره به یې کوم خاوند یې څه کوي مړ یې کوي او که د چا به خور وه نو هغه رور به یې وله نه وجه خور به یې ترې واخېسته او ورور ته به یې وله څه انعامونه هم ورکړل چې زه تاله انعام در کوم دا جینۍ مې خوښه ده نو رور به یې وایي زه خو د بادشاه خواله لاړم ښه خو نه دي خو زه خاون خو نه برداشت کوي رور خو بیا هم برداشت کوي چې زه چا په نکاح کې بشي نو د خاون ښځه خو څوک نشي ساتلی نو ابراهیم علیه السلام چې روانو نو کارنده و پولیس والاو د مصر بادشاه ته ووی داسې یو سړی را روان دی مونږ یې معلومات واخېستل ابراهیم یې نوم دی ډېره خشته ښځه ده جینۍ ده ورسره ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېدله بیبي سارې ته څه وایي وی سارې وی ما به دروغجن کې نه ګورې په مخ د ځمکه زما او ستا نه علاوه بل مسلمان دلته نشته یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یم یو سره لوط علیه السلام ورواره او قانون دا دی چې مسلمان د مسلمان ښځې رور او خور وي دیني رور او خور ورته وایي نو ما ته خپل دیني رور او خور یو ګورې ما به نه دروغجن کې ما نه تپوس وکړه چې دا دې څه ده ما ورته وایي دا مې خور ده نو که تا نه تپوس وکړي وایي تا مې رور دی نو دروغ ځکه نه دی چې مسلمان انما المؤمنون زمونږ قرآن هم وایي اخوة المسلمان د مسلمان رور دی او مسلمان ښځه او مسلمان سړی رور او خور دی د دین په اعتبار د نسب په اعتبار نه دروغجن مې نه کې ګورې اوس ظاهر کې چې هغوی تپوس وکړه څه دی دا وایي دا مې خور ده نو شکل یې د چا دی د دروغو دروغ نه دی شکل د دروغو نور خو د هغه مطلب د رورولۍ نه نسبي رورولي نه وه مراده دیني او مذهبي رورولي یې مراده خو دا درې ټکي د ابراهیم علیه السلام د خولې نه وتي دي رښتیا ویلي دي توریه ورته وایي بل څه کنایه الی غیر ذلک خو شکل د دروغو دی نو د قیامت پر ورځ چې دا ټول مخلوق په یو میدان کې ودرېږي نو حساب کتاب به نه کېږي
ډېره موده به تېره شي حساب کتاب به نه کېږي او زما وروڼو دا خلک به په خولو کې ډوبې ډوب د آخرت خوله د دنیا د خولې په شان نه ده دنیا کې خو اوبه خپله سطح هواره ساتي او آخرت کې چې چا نه خوله وبېدله د چا نه نو هغه خوله به هغه پورې ولاړی هغه پورې او نور به دونه ښکته شوي حضور پاک فرمایي 1 میل به دا نور را نږدې وي 1 میل او خلک به په دې خولو کې خوټ کېږي خو مرګ شته دی نه د چا د کونډو پورې په خولو کې ډوب څوک د نامه پورې څوک د سینې پورې او څوک د دې خولې پورې دومره خطرناک تاو دی نو دا خلک به په دې تاو کې ډوب پراتی او بعضې نیکان خلک الله دې پکې مونږ حساب کړي هغوی به د الله د عرش د سوري لاندې په یخو هواګانو کې ناست دي دا خلک به راغونډ شي وی ځکه نه یو کار وکړو چې مونږ چاته سپارش وکړو چې الله ته ور مخکې کړو او الله د هغه ومني او د حساب کتاب شروع کړي وی یاره آدم علیه السلام له به لاړ شو نو دا ټول خلک به آدم علیه السلام له راشي وی ته ابوالبشر یې دا ستا ټول بچي دي نو سان وسي کړ وسي دي مهرباني وکړه الله ته سپارش وکړه ټول په خولو کې او په ګرمۍ کې ډوب دي چې خدای حساب کتاب شروع کړي یا جنت یا دوزخ خو چې دې غمه خو خلاص شو تر څو به ولاړ او تصور د الله دربار دې زما وروڼو ګورئ د انسان دربار نه دی په دنیا کې چې یو رکوټي جج ته ودرېږي نو رپېږي به چې ما سره به څه کوي لیکن دا د الله ذوالجلال دربار دی الله دغه وخت کې هېڅوک نه کوي او څه وایي ما ته الله وایي چې اونې له ګوتې مه وړه او ما وله وړې ده اگر چې معاف شوی دی معاف دی اوس لیکن یریږم چې الله راته غصه نه چې ته سپارش کې اونې له دې ولې ګوتې وړې زه به خدای له څه جواب ورکوم نفسي نفسي ما سره د ځان غم دی د بل چا نه زه نشم کولی موږ څه وکړو یاره ما نه پس یو بل لوی پیغمبر تېر شوی دی نوح علیه السلام هغه له ورشي نو چې نوح علیه السلام له دا خلک ورشي ای نوحه تا له خو خدای لویه مرتبه در کړې ده چې د آدم علیه السلام نه پس په طوفان ځمکه غرقه شوه نو ستا نه خدای واپس آباده کړه آدم ثاني ورته وایي مهرباني وکړه اشفع لنا الی ربک خپل رب ته زمونږ سپارش وکړه چې مونږ دمه کي حساب کتاب را سره وکړي او ورته څه وایي زه خدای ته ویم ما خودی ته خیره کړې ده رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا ولې دې کفر شرک او مې خدای دا ټول تباه او هلاک کړي نو طوفان پرې راغی هلاک شو او دین زما بچی دې زوی مې دی چې کم وخت زوی مې کافر و مونږ کشتۍ ته رالو او ما زوی ته وی ای بچې هله راخېجه کشتۍ ته ګورې وی زوی مې وی چې بابا نه در خېجمه جودي غر ته به وخېجم وی بیا چې بچې نن د خدای د قهر نه په غرونو خطو نه بچ کېږي وی دې کې یو چپراله او زوی رانه یوړو نو نوح علیه السلام یا الله ان ابني من اهلی زما زوی خو زما بچی دی که نه نو تا خو ستا او ستا خاندان به بچ کوم دا خو غرق شو الله وی انه لیس من اهلک ابراهیم ابن نوحه دا ستا بچی نه دی ته پیغمبر مشرک دی ستا په نقش قدم نه دی روان ستا بچی هغه دی چې ستا په نقش قدم روان دي اوس هم پښتانه وایي که نه وایي وایي دا زما زوی نه دی ته زما زوی نه یې ځکه چې زه څه کوم ته خو هغسې نه کوې وی دا ټکې مې وکړه الله پې خفه شو نو که ما ته ویل ته د خیرې کولې او بیا د مشرک زوی له ما نه سپارش کو نو زه به خدای له څه جواب ورکوم نشم ورکولی نفسي نفسي ما سره د ځان فکر دی پیغمبران به وایي ما سره ځان فکر دی موږ څه وکړو ابراهیم علیه السلام ته لاړ شي حضرت ابراهیم علیه السلام ته به دا خلک راشي ابراهیمه ته خو د الله خلیل وې که نه د الله خاص دوست وې که نه تا سره خو ډېره زیاته مینه وه اشفع لنا الى ربک مونږ د پاره د خدای نه سپارش وکړه چې حساب کتاب شروع شي ابا دا درې ټکي چې وختي مې وې دا به را مخکې کړي چې ما خو درې خبرې هغه کړي دي دروغ نه دي خو شکل یې څو د دروغو الله پې خفه نه شي او غصه پې نه شي زه نشم کولی ابراهیم علیه السلام دا غدریو خبرونه ما په تاسو پوه کړی چې دروغ نه دي خو شکل یې د چاو د دروغو د خدای په دربار کې یریږي خدای پې غصه نه شي نو هغه په هغې یریږي او مونږ ښکاره دروغ وایو مونږ سره به څه کېږي ښکاره دروغ مونږ سره به څه کېږي بیا به خلک دا خبره خلاصوم موسی علیه السلام پسې راشي
اے موسی تا سره خو الله پاک پټې پټې خبرې هم کړې دي که نه ته سفارش وکړه وایي زه نشم کولی سفارش ولې نشم کولی وکړه سفارش که نه ما خو یو سړی وجلی د مرګ خیال نو ما ورته ادب خو مړ دی الله پې غصه نشي عیسی علیه السلام پسې لاړ شي هغه له به راشي عیسی ته د خدای په دربار کې سفارش وکړه ابوی نفسي زه نشم کولی ولې زما خلکو عبادت کړی دی ما خو نه دي ویلي خو که خدای وي تا ورته ویلي دي زه به څه جواب ورکړم موږ څوک وو وایي د آخر زمانې پیغمبر ته لاړ شي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضور پاک فرمایي دا د بخاري مسلم ترمذي د ډېرو کتابونو حدیث ته ما مختصر مفهوم درته وایي ما له به دا خلک راشي چې د الله په رضا موږ له سفارش وکړه چې حساب کتاب شروع شي الله موږ خو په ټولو خلکو په پیغمبرانو غټو غټو ګرځېدو رسول الله مبارک وایي انا لها دا کار به زه کوم که خیر انشاءالله نو رسول الله مبارک فرمایي د الله د عرش د سوري لاندې به زه الله ته سجده ولګم او د دنیا د یوې هفتې برابر اوږده سجده به لګم هلته ورځې شپې نشته نو الله به آواز وکړي شابه قل وایا تسمع ستا خبر اورېدلې کېږي اشفع شفارش کوا تو شفع ستا سفارش قبلېږي سوال کوا ستا دعا قبلېږي نو پیغمبر به سفارش لومبي وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب وکړه نو حساب به شروع شي څونه ساعت کې به حساب کېږي پته شته د ټول مخلوق سره به د دنیا د نیمې ورځې یعنی تقریبا شپږو ګنټو کې به ټولو سره حساب کتاب وشي لکه سپومې ده که نه ټول مخلوق ورته ګوري نو هر چاته د هر سړی وایي چې د سپومې سره زما تعلق دی زه وینم ما ویني ټولو سره یو شان دقه رنګې ټولو سره یو ساعت به حساب وشي یا څوک جنت ته او څوک دوزخ ته نو وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې ابراهیم علیه السلام دروغ نه دی ویلی شکل یې د څه دی د دروغ نو دروغ یې ورته وویل او یریږي به موږ څه کوو سوچه دروغ هلکه دا شی دا مالا جاپانی پکار دی جاپانی استری پکار دا جاپانی جوسر پکار دی جاپانی مشین پکار دی جدا جاپانی دی وګوره کنه میډ ان جاپانی پی لیکل دی حالانکه هغه جاپانی وی د کم ځای جوړي د چین دروغ شو کنه دو کم شو دروغ هم شو پیسې ګټه اجلا به پیسې عمره لا به پیسې جمعات به په جوړه ماشاءالله دروغ در دکاندار دروغ شو سوچا چې راکا کنه جی دا سوچا دا مینس کې چیلکا غډه کړه سوچا نه سوچا په راکا کنه دا جی سوچا دی او مینس کې پکې وبا چول سوچا مساله راکا نه جی دا سوچا دا ما په خپل ماشين جوړه کړی دا او مینس کې پکې نور څه دونه چولې دي رښتیا وای دروغ شو کنه شو در دکاندار غلا گاک سوي گاکم غل دی ار یونا بازه یاره جی دا شی پسو خرڅه دا پزر مال خو بل هغه بل دکان کې پاته سورا کوي درو دا غوا پسو خرڅه دا جی په یو لاک نه مړه په یو لاک د دې نه خال تماته په اتیا زره ملاويږي ماشاءالله دروغ وته او تاسو وای نه مړه پسو خرڅه په یو لاک په اتیا زره مړه مال خو سارم 15 کم یو لاک را کولې دروغ وای خپل مال پدان آرامي دروغ شو کنه شو ډاکټر صاحب چې دروغ وي پته شته تا ډاکټر لبزلال شه مطلب لال شه او ډاکټر به ته وایم زنا جوړه مال سرټیفیکیټ لیکه ها مال اولیکه چې دی بیمار دی یو سور دی چوټي می پکار ده او ډیر ناشنا ده ته وایم ها مال ډاکټر صاحب اولیکه چې دی بیمار دی اجل زما وای 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 مال اولیکا مال هیلث سرټیفیکیټ اولیکا چې دې نه جوړه دی عمره لازم ډاکټر صاحب دا خو د ثواب کار دی هل راشه د لولیکم اولیکا چې دې نه جوړه دی او دې یو دوه میاشتې چوټي وکي ډاکټر ولا اولیکي سپیشلیست ډاکټر چې دا نه جوړه دی دوه میاشتې چوټي دی وکي او هغه وی ثواب نو شي عمره لازم خوار چې ثواب نه دوزخ ته پریوته دروغ دی وي دروغ دی وي د مریض د پاره که پیسې دی وانه غشته دروغ دی وي او ته عمره لازم دروغ وي ولی مطلب دې څه دی که حکومت ته درخواست ورکوم چوټي نه راکړي نو چې نه راکړي دا ډیوټي دی فرض ده عمره نفل د مزه ده خبره خلاصه ده خدای خوشاله دلته خپکیل ته کې خوشاله او یادا چې بیا را تنخواه کټ کوي وا 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 نو چې آرامه تنخواه دی واغشتل ته د عمره وکړه
سوچ نشته د مونږه سوچ چې دا مونږ څه کوو د دروغو سرټیفیکیټ ورته لیکي خبله لکه څوک سپارش وکړه که نه چې په دې حال کې زما د لور سره زما د زوی سره لږه نقل پرېږدي ورته که نقل ورته پرېږدي هلکه خلک دا سپاره ما پسې یو کس راغی ما پسې زما دوستانو د پېښور نه وایي زما په زوی باندې ستاسو د چارسدې د علاقې د یو سړي ډیوټي ده سپارش ورته وکړه مې د څه سپارش و وایي چې لږه ګزاره ورسره وکړي مې د څه ګزاره زه خو پوه شوم یاره بس وي ته ورته ووایه چې دا زما دوست دی او دی زوی دی ګزاره ورسره وکړي مې لکه په پښتو کې راته چې نقل ورته پرېږدي نو په ما د ګناه سپارش کې شرمېږې حیا دې م نشته ما له شرمېږې نه ته زما نه چې ته په ما دا سپارشونه کې ولې په ما سپارشونه کې د ګناه او د دروغې او بیا څه کوي بیا د هغې نه پس په بورډ کې سپارش کوي زما د زوی له دا نمبر یو څو زیات دی که که نه هلکه رښتیا ووایه دا د دروغو سفارش دی که د رښتیاو سفارش دی د دروغو سفارش مدرسې له به راشي یاره جي یو سند مې پکار دی د څه دپاره زما د زوی له پکار دی نوکري نه میلاویږي سند پکار دی نامحتمم صاحب نه ورکوي یاد ساتی زموږ مدرسې سوال نه پیدا کېږي چې سندونه ورکوي خو بعضې پکې بعضې خلکو فرضي مدرسې جوړې کړي دي که نه شته پکې فرضي او ما له راشه ولیکي ولا د ما سره دا سبق ووی او سند ولا ورکي نو خوار شي دروغ دی ووی دروغ دی ووی ظالمه ولې دروغ ووی ټوله دنیا په دې مبتلا ده خفه کېږې ما نواله تا پورې او تا نواله ما پورې غریب نواله مالدار پورې او مالدار نواله غریب پورې هر سړی پکې ګیر دی هر سړی ګیر دی او سوچ هر چا نه دی کړی چې دا موږ څه کوو یو خبره ته کومه موږ ټول پکې ګیر یو هغه څنګه چې د حج نه موږ راځو که نه یو بوتلګي اوبه ورکوي زه ورته بوتل ویم دا خلک ورته ټپکه وایي خو زه ورته ټپکه نه یم زه ورته څه ویم هلکه بوتلګي دغه یو بوتلګي ورکوي نو خلکو څه چل کړي وي خلکو هلکه مونږ هم کړي دي خفه کېږي احمد دا لوبې مونږ هم کړي دي تېر احمد حاجي صاحب نو خلک څه چل کوي خلک په بیگ کې دننه دا وړې بوتلې دا ور دننه کړي هلکه دا خو نه پرېږدي حکومت دا څه چې شو هلکه دوکه شوه دروغ خو نه شو اوس څه چې شو هلکه دوکه شو هغې سره دې دوکه وکړله اوس هغوی څه چل کوي اوس هغې بیګونه ولا کټکۍ او کولاوی یې ولا دننه او چې چام پکې بوتلې موتلې ایښودي اخوی دې وبس څه خو به ده ووایم چې هغې م زیاتې کوي جذبه لا هم زیاتې کوي ولې ځکه ما یو په خپله یو هغه سړی دغه والا ته وویل چې کوم ماله خو یو دوه ټپکې پرېږده وه وایي نه ممنوع دي ما یې ګوره زما بلا وایي ته پې څه کوې خرڅی څه ما ته وایي مې دا خرڅ له نوړم خو زما خو بلا شاګردان دي دوستان مې دي د دنیا راځي نو چې د دې نه یو قاشق هم واچوم بیا هم نه رسېږي اما ته نیغ نیغ کتل هغوی خو دا شي نه که نه هغو نه وله څوک راځي ما ته ممنوع بس منه دي ما یې ښه ده چې منه دي خیر خلاص پاتې شو خبر دا خو خیر دروغ نه شو دا خو دوکه شوه او که دنه تپوس وکړي چې بیګ کې اوبه شته که نشته او ته وایې نشته او پکې بیا دروغ شو اوس به څه کوې ورسره ټوله دنیا په دې کې مبتلا ده ټول خلک په دې غم کې مبتلا دي او سزا یې څونه ده بله وره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې معراج ته لاړم نو یو سړی مې ولیده چې ولاړ دی او یو فرشتې سره چاړه د داسې تو شوې چاړه او دې وختي کې وله ورکوي او راکاږي در دې پورې دې سټه پورې نو چې دا اوښلی څنګه دې ورته چغې وایي نو بیا دا چاړه راوالي دا کونډه دا وله دې بل وختي کې ورکي نو دا وله سیري کې تر سټه پورې نو چې بیا دا سیري کې دا بله جوړه شوي دلته یې واچوي دا سیري کې چې دې بل ته یې راړی دا جوړ شوی وي ما وی چې دا سړی خو غرق او تباه دی دا څوک دی وی دا ستا د امت هغه کس دی چې دروغ به وی دروغ پروپیګنډي وته پروپیګنډي دروغ به وی چې دا د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسي چې څنګ مړ شي دا شی به جوړېږي رښتیا ووایه نن دا سیاسیان دا سیاست والا کسان نن د خپل لیډر او د خپل پارټۍ دپاره په دې سوشل میډیا په دې موبایل دغه دروغ دنیا ته خورئ که نه خورئ جواب راکړي لیډر به اسم نه کړی او دې به دروغ وایي زما لیډر خو دا چل کړی د خدای سپېره تا قبر کې هغه سم دي
یا د ماله پې غصه راشي ولې ما باندې دا خپل دوستان ګران دي په ما ګران یې ګران قسم دی را باندې ګران یې دړه نه مې خوښ یې نو ځکه دا خبرې درته کوم لکه بچو ته بعضې وخت سړی ستغه خبره کوي دا لیډر به ستا قبر کې سملي دا لیډر به تا د خدای نه بچ کوي او چې خوري خو کمبختو هغه لیډر خوري ممبر خوري هغه وزیر خوري تاله څه درکوي اسرې ځان له د دوزخ کنده ښځی کړه اسرې د پیغمبر خیري په بیه واغېښتې مرې به نه خدای دپاره بچې زما چې څوک هم دا بیان اوري که نه او هرې پارټۍ سره تعلق لري دا ټول په یو پارټۍ کې نه راځي څوک به یوه پارټۍ کې څوک به بله پارټۍ کې څوک به بله پارټۍ کې څوک به بله پارټۍ کې په کور کې دننه پلار یوه کې دی زوی په بله کې دی لیکن زما وروڼو دا مهرباني وکړئ د خدای د خاطره چې د خپل لیډر دپاره د خپل MNA ممبر دپاره د صوبایي ممبر دپاره مهرباني وکړئ دروغ مه وایه د هغه دروغ مه خوروئ هغه دروغ وای او ته زر شعر کې خلکو ته خواره کې نو دروغ چې څوک هم خوروي د هغه دروغجن چې څومره ګناه وشوه دومره ستا م وشوه او ستا دا دروغ چې څومره په زرګونو لکونو خلک ګوري او د هغوی څومره ګناه کېږي دومره حصه پکې ستا وشوه غرق دي خلک قسم په خدای زه حیران یم ولې د لیډر دپاره دروغ وایې ولې د لیډر دروغ خوروې ولې د پارټۍ دروغ خوروې یو پارټي د یو کار یې نه دی کړی او پارټي زر هغه شی خور کړي وایي شا به یې زر زر یې خوروې دروغ خوروې د خدای نیکبختو سخت جرم دی الا وقول الزور پیغمبر فرمای الا وقول الزور الا وقول الزور و شرک نه ځان وساته بیا ورپسې سوی خبردار دروغ نه ځان وساته خبردار دروغ نه ځان وساته خبردار دروغ نه ځان وساته او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای آی هی غلمو دردو کې و یو سړی دی یتکلم بکلمت یو خبره کوي لا یلقی لها بالا او دې خبرې لاړو توجه نه ورکوي دته معمولي غوندې خبره ښکاري من سخط الله د خدای د غضب خبره دروغي دروغ دې ته معمولي خبره ښکاري دی مړه دا خو پټې خبره ده حضور پاک فرمایي یهوی بها فی جهنم 40 خریفا د دې پټې خبرې د وجې بدله خدای په دوزخ کې 40 کاله غوټه ورکوي رو به دې باسي دا لیډر دا پارټي بری بیال ته پکار شي دا د پارټۍ مرګري به دې پکار شي یو ګروپ جوړ کړی د خپل پارټۍ د مرګرو یو ته دروغ لګو بلبل ته دروغ بلبل ته دروغ بلبل ته دروغ د خدای خاطر کامیان یې که مولیان یې که ګیرې والا یې او که ګیر خریلی یې که پټکي والی او که بغیر پټکي والی د خدای خاطر به وکړې درته د خدای روی اچوم چې دروغ مه خوروې د پارټۍ دروغ مه خوروئ خدای ته وګورئ د لیډر دروغ مه خوروئ چې تا خواره کړ او څومره خلکو وکتل او د هغوی ګناه وشوه د هغې به نه کېږي او د هغې برابر ګناه به ستا کېږي دا خو پاتې کېږي نه او دنیا کې به هم ذلیل دروغجن خبره څوک مني هم نه ګورې خلک وایي مړه دا خو پرون د مونږ ته لږې وعدې کړې وې دروغ یې وې نه ورکوو وټه د دروغجن څوک نه مني هغه د سکول په کتاب کې واقع تېره شوې اسکول دی کتابونو کې شته یو هلک و داسې دغه شانتی و اوباش شانتی و او داسې مست غوندې و نو ګډې چیلی په ځنګل کې سرولې نو دی کې چغې کړې زمری راغی شعر آیا دا زمونږ د اسکول کتابونو کې و ځای کې اوس ما نه هیر دی زمری راغی الله خدای مو بخه خلکو منډې کړې کوته کې واغېښتې چې سړي به ګډو چیلو زمری راغلی دی منډې کړې چې لاړل خلک دې دقسې ناست او خندلې خلکو چې خلک خو مې وکاړول که نه خلکو ته ورته وی زمری کم دی زمری خو نو ته خدای دې خوار کا مونږ داسې را چای نه راپاڅولو مونږ داسې ډوډۍ نه راپاڅولو خوار چې دروغ دی او ده خندل چې خلک مې راوځغلو یو څو ورځې پسې بیا چغې وایي خوند یې ورکړه چې خلک مې راوځغلون شعر آیا شعر زمری راغی زمری بیا خلکو کوته کې واغېښتې او په منډه لاړل دله یې خوند ورکړه دی او پورې خاندي ستا خدای غرق کا دوباره دې مونږ راوکړولو مونږ خو وی چې ګنې واقعي ستا په ګډو چیلو زمری راغلی دی ورېږه چې بچ دی کو ګډې چیلی دله بچ کو نو خوار شي بیا دې راته دروغ ووایي دی بیا ورپورې خاندي په درېیمه ورځ په رښتیا زمری راغی چې راغې په ګډو چیلو یې وله شروع کړه او د چغې کړه شعر آیا شعر خلکو یې خدای دې بې خو به دروغ ووایي
مونږ بې ځایه کړی یو ځل دې مو کړولو بیا دې مو کړولو اوس بیا به مونږ پورې خاندې نه قسم دی چې زمرې ناروغ سخوار چې دروغ دې ویلي دي هغه ټولې ګډې چیلې وله بېغمه کړې ولې مخکې دروغ ووایي نو خلکو یې دی بیا دروغ وایي نو دا کوم لیډر چې یو ځل خلکو ته دروغ ووایي که نه دا خلک ماشومان نه دی دا پوه دی دې ممبر مونږ ته دروغ ویلی دی دې ایم این اے مونږ ته دروغ ویلی دی دې ایم پی اے مونږ ته دروغ ویلی دی دې منسټر وزیر مونږ ته دروغ ویلی دی دې وزیر اعلی دروغ ویلی دی دې گورنر دروغ ویلی دی دا خلک یو دی که څوک لیونی وي نو بېله خبره ده ما سره چې څوک دوکه وکړي او دروغ را سره وکړي سوال نه پیدا کېږي چې بیا رانه اوټ په سترګو وویني ولې ته ستا قبر کې خو نه سملې مو ته زما په قبر کې سملې دروغجن له ولې ورکم دروغجن متعلق خو د الله د کتاب فیصله ده چې لعنت الله علی الکاذبین الله وایي دروغجنو باندې د لعنت نازل شي اوټ ته پاره دروغ وایي خوار شي ممبر ته ځان رسې اسمبلی ته ځان رسې ظالمه لیډرۍ دپاره دروغ وایي او بیا زه دروغ وایم د خپل لیډر دپاره او د خپلې پارټۍ دپاره ولې کار مې څه دی زه خپل قبر کې سملم زما په آخرت کې لیډر نه پکارېږي زما په قبر کې لیډر نه پکارېږي زما په قیامت کې لیډر نه پکارېږي زما وروڼو چې څومره دوستان یې ټول به که خیر انشاءالله نن دا وعده کوو نن که تاسو یې تاسو خو زما مقتدیان یې نو تاسو خو به انشاءالله زما خبره منئ که خیر خو چې څوک هم زما دا بیان اوري تقریر اوري که دلته دي که بار دنیا کې دي چې نن نه پس به انشاءالله عهد کوو چې دروغ به نه وایو الله به نه خفه کوو الله به نه خفه کوو د الله رسول به نه خفه کوو چې کم سړی دروغ وای رسول الله مبارک فرمای یو ځل دروغ وای الله ورسره ګزاره وکړي بیا دروغ وای الله ګزاره وکړي بیا دروغ وای الله فرشتو ته وای ویره د نوم د هغه دروغجنو په پیرس کې ولیکئ نو چې خدای او فرشتې بیا نوم اخلي نو پلان کې دروغجن پلان کې دروغجن پلان کې دروغجن او چې کم سړی رښتیا وای یو ځل رښتیا وای بیا وای الله فرشتو ته وای د دا نوم د هغه رښتونو خلکو په لیست کې ولیکئ نو چې فرشتې یادوي نو فرشتونه یادوي نو زما وروڼو نن نه پس به مونږ توبه وباسو ښه چې مونږ څومره دروغ ویلي څومره یا هم پردي دروغ خواره کړي الله زمونږ ته توبه ده زم توبه وباسم زه ځان پاک نی صابومه زم ته توبه وباسم څومره دروغ تاسو مو وایه څومره دروغ مو ویلي او څومره دروغ مو خواره کړي او څومره هم د دروغو پروپیګنډې کړي د جمعې مبارکه ورځ د الله معافي غواړو او چې څوک بیان اوري هغه دې هم دا ووایي د جمعې مبارکه ورځ د الله معافي غواړو بیا به نه کوو او الله ته راته معاف کړي نو چې د دروغ معافي دې وغوښته الله به دې معاف کړي خو په دې شرط چې بیا به نه کوې بیا به د دې څیز نه ځان ساتې او بیا به نه کوې خپل مال ولې حرامې په قسم په خپل پیغمبر مبارک فرمایي خپل تجارتي مال حراموي په څه په دروغ قسم باندې دکاندار ولې حرامې خپل شی لږه ګټه وکړه خو الله خوشحاله کړه هلکه موږ د خدای د زور یو نه نو خدای ولې خفه کړو الله ډېر مهربانه ذات دی دا موږ له ښکلی شکل چا را کړی دی خپل رب دا مسلمانی چا را کړی ده خپل رب بچی چا را کړی دی الله عزت چا را کړی دی الله دا ټک معمولی غوندې دا ډوډۍ او دا معمولی پیسه دا چا را کړی ده الله را کړی ده جنت د چا لاس کې دی الله عزت د چا لاس کې دی الله ما سره چې کوم رب دومره ښېګړه کړې ده زه ولې خپل رب خفه کړم زه به خپل رب نه خفه کومه انشاءالله العزیز او زما وروڼو یو بله خبره درته وکړمه ادا مونږ خو مسلمانان یو که نه دې غم کې مونږ مبتلا یو دا انګریزان نه دي دا کافران تاسو ګورئ هغوی د دې نه ځان ساتي د دروغ نه وایي شیطان یو ځل هغوی تباه کړي دي ایمان یې تیستی دی باقي یې پرېښي دي دروغ نه وایي دوکه نه کوي وایي به هغوی کې به هم وي ونه کوي او مونږ یې کوو ما ته یو سړي خبره کوله یو سړي وی په جاپان کې زما یو دوست اوس باندې هېر دی څوک دی او دې مخکې ورځو کې ما ته دا خبره کوله مې لکه دا به زه وایم ګورې په تقریر کې ورې ما ته رښتیا وایم وی جاپان کې دروغ بلکل هغوی نه مني پېژني نه او که دروغ ورته وی وی مونږ اوس ورو ورو راواړول په دروغ
یو زنانه و زنانه وی مونږه لک دا دغه کوي دا رهنمایي کوي هلته چې کوم سامان اخلي نو هغه به مونږ ته چې مالک ترې دا ووایه که نه داسې ووایه وی دا ولې ووایم دروغ ولې ووایم وی ورو اوس مونږ را بلده کړه ورو مونږ بلده کړه مې پاکستاني تخم چې کوم ځای ته ورسېد که نه نو هغه بله بچي زرغونی بیا دا شی خو مونږ کې شته که ما ته یو سړي خبره کوله وی په روس کې یو مشین دی په هغې خلک سپلی پالش کوي په مشین دی نو هغې قانون دا دی چې یو سپلی به ورکې به دله پالش کړي نو درته بیا راوغورځئ نو چې بل بوټ والا ورکې بل بوټ درنه نیسي نو بیا د هغې خپله روپۍ د هغه روپۍ به مشین کې ور واچئ نو هغه بوټ به راته راوغورځئ پاکستاني څه چل وکړه یو مشین کې بوټ ورکړه هغې والا پالش کړي نو بیا څه چل وکړه اوس که دویم ورکوي خو هغه تې نیسي بیا به پیسې ورکړي نو دویم یې یوړه هلته بل مشین کې نو په هغې کې ور پالش کړه نو هغه یې هم راوغورځو ځکه مشین له خړومبې مفته کې بوټان پالش نو چې روسیې راغی او د مشین کې بوټ ورکړه هغې تې ونیوه هلته بل روسیې راغی چې مشین کې بوټ ورکړه لومبې یې تې ونیوه هغې کمپلین وکړئ مشین خراب شوی دی دې خو لومبې ونیوه دې خو لومبې نه نیسي سویم نیسي دویم او ما نه لومبې ونیسه اوس مشین خو خبرې نه کوي چې یا کاکا ستا خو لومبې دی خو زما سویم دی دویم دی او لومبې خو را باندې پاکستاني مفتو کې والد پاکستان څومره ښکلي نوم دی دا ښکلی ملک چې زما او ستا مشرانو جوړ کړی دی او قربانۍ والا ورکړی دی رښتیا ووایه دا دیله نه که نه پاکستان نه خو انګریز چړلی شوی دی د هندو مقابله شوې ده د سیکانو مقابله شوې ده او د ملک له خو د زنانو سینې پرې شوې دي او د ملک له خو د موږ مقدس جینکۍ هندوانو موږ نه تښتولې دي او د ملک له خو علما د اور بټو ته غورځولې شوې دي او ستاسو مشرانو څومره واله او ټکول او کوتکې خوړلې دي د دې ملک د خاطره او نورونو ته به یې ودرول او دربول به یې وهل به د دې لپاره چې موږ به دروغ پکې وسوایو دوکه به پکې کوو چې کوم انګریز مشل هغې نه کوي یو ځای کوم چې کوم انګریز په مخه که نه اسلام غواړم د اسلام ازادي غواړم او وایي ښه د خدای ظالمه هغه ازادي داره چې اوس به دروغ وی هغه ازادي داره چې دوکه به کې هغه ازادي داره چې چای به ما نه والې ولته او پکې چیلکه ګټئ پیسې ګټې هغه ازادي داره چې خښتې به معده کې او په مسالو کې به اچې هغه ازادي داره چې خراب او سخاق غوړي به خرڅی او دا اعلی نمبر غوړي دي دا ازادي ده دا ملک موږ دی له نو وغوښتل پاکستان څومره ښکلی نوم دی خشته ملک صفا ملک د پاکو خلکو ملک او پاک ملک او پاکو خلکو قربانۍ ورکړې وي راځئ چې نن عهد وکړو موږ ټول چې دا ښکلی ملک پاکستان د نن نه پس به په دې کې دروغ نه وایو او رښتیا به وایو انشاءالله موږ به خپل رب خوشحالو خپل رب به نه خفه کو او چې دروغ دی اووې نو خپل رب دې خفه کو او د پیغمبر د خیرو لاندې دې ځان راوستو او د الله د خیرو لاندې ځان راوستو ولې هلکه ګورې درې ځایونو کې دروغ جیز دی څو کې درېو هغې کې به هم کوشش کوي چې دروغ نه وی څه توریه به کوي توریه ده چې داسې لفظ ووایه چې بنده پې پوه نه شي او ستا مطلب رښتونی وي لکه یوه دا چې ښځه درته ووایي چې ماله دا شی راوړه شابه او ستا په وس کې نه او ته لاړ شي او راشي نو څه دروغ ورته ویلی شي که ورته وایي چې یخه دی اماله دا شی راونهړه نو بیا خو که رښتیا وی خو جګړه جوړېږي روانه راځي نو داسې څه ټکې ووایه چې هغه هم پې دوکه شي او تم پې بچ شي یاره ښځې وګرځېدم راوګرځېدم خو دا شی مې ونه مونته نوړه کې راوله چې په دې کوڅو کې وګرځېدم راوګرځېدم 400 یاده نه کړي نو اوس که ورته رښتیا وی خو د هغې د سوکو کیړی او ستا د ملا منځ او یا به دنه خپی د خره بشیر خو له دې غمه خلاص دی دوی ما ته دوا کوه چې ما له خدای ښځه راکړي مې د دې ښځو والا نه تپوس وکړه ټول په غم اخته دي غرق دي خو غږ نه کوي بشیر جانه ګورې که د ښځې نوم دې واغې شایندله که نه په دا خښته دی دا مازدیګر وام یو دا نو ښځه چې دنه خپی او ته یې خوشحالۍ او راضي کې کوشش وکړه چې صراحتا دروغ نه وي چل ولو کې خو کوې خیر نمبر 1 دویم په جهاد کې دروغ ویلی شي جهاد کې دشمن ته چې وی در باندې درلم څه چل ولو که چې هغه پوه شي چې دی را باندې په دې طرف راځي او ته په بل طرف راشي او دریم د 2 کسو روغه چې کې
لیصلح بین الناس. ولې یو له ورشي هغه د هغه بل په سر ډېرې بدې ردې وایي، نو که تا د ده دا خبرې هلته ورسولې نو شی دې نور هم روان که، نو د ده ښه ورسوه. هغه له لاړ شي یا لکه هغه خو ستا ډېر صفت وکړو، خو یاره بس خفګان راغلی دی، خو دا خو زما ډېر نږدې ورور د هغه له نرم شي. نو چې هغه څه خبرې وکړي نو دله یې راورسوه، یا لکه تا خو هغه پسې بد رده ووایي، هغه خو ستا ډېر صفت وکړو ډېر ښې ووایي، ښه نو جوړه به خدای راوړي. او که ته یو کس د هغه خبره وکړي او ته ورسره یو 50 نورې کې او هغه له یو څه او هغه څه سختې خبرې وکړي او ته ورسره یو 40 نورې کې او دله یې راوړې، رښتیا ووایه اور دې مړ که نور دې ګرم که، نور دې ګرم که. نو دې دریو ځایونو کې تاله د دروغ اجازت دی. هم زموږ علما وایي صراحتا دروغ مه وایه، چل ول چې ورته پښتو کوي هغه ووایه، خو خیر دې کویم پروا نشته چې د مسلمانانو جوړه راشي، کور دې روان نشي او په جهاد کې کافر فتح کې نور ودینو کې به دروغ بالکل نه وایه. هلکه که دروغ ویم دا ملګري خفه کېږي، نو ملګري دې خدای خوشحاله کړي خو چې الله خفه نشي. که د دروغ ویم دا دوست مې خفه کېږي، دوست دې خدای نه خفه کوي، ا د الله خوشحاله کړي خو چې الله خفه نشي. دا عهد به نن نه پس کوو که خیر انشاءالله. او کم دوستان چې سوشل میډیا موبایل او نت استعمالي بحیث د یو ورور، بحیث د یو پلار، بحیث د یو کشر، هغې ته زما دا درخواست دی. نکته چینی دی نه کوي زما په دې خبرو کې، بعضې خلک نکته چینی مه راوباسه. زما دا درخواست دی چې که دننه ملکي دی او بار، نو نن د جمعې پر ورځ تا چې کله دا بیان واورېده نن به عهد وکړې چې زما لیډر زما پارټي نه پکارېږي، الله پکارېږي، الله به نه خفه کوم، نه به دروغ ویم، نه به دروغ شیر کوم خوروم، نه پارټۍ د لیډر دپاره او نه به د دروغو معاملې چا سره کوم انشاءالله. عموما رب العالمین د حق هر ځای کې مدد کړی دی، باطل سر اوچت کړی دی، باطل پسې شیطان شاته لګېدلی او دا خراب خواهشات ورپسې شاته لګېدلی، و الله عموما باطل ختمی او حق پورته کوي اوچتی. او دا خو الله قرآن شریف کې اعلان کړی دی چې ما د خپل پیغمبر رسول په یو ښکلي رښتیا دین دنیا ته لیږلی دی، لیظهره علی الدین کله، او دا به په ټولو دینونو غالب کوي. الله به د دې پیغمبر په برکت غالب کوي. الله د مخکې نه دا فیصله کړې ده، خو محنت نه بغیر یو کار هم نه کېږي. دا قانون دی. یو سړی چې کور جوړوي څونه محنت وله کوي، روانې محنت نه غواړي او روغول محنت غواړي. که ته وایې چې زما دا کور دې روان شي نو بس محنت پرېږده په خپله روانېږي، جارو پکې مه وه، رنګ روغن یې مه کوه، صفی یې مه کوه، بار تیوزه سوره دې پسې ګوره مږې به پکې شوي، جولاګو به جالې چولې، باران به پې د بره نه وشي، اصلاح مه کوه، لاندې به چت وبېږي، بس په خپله به روان شي. نو خواري باغ چې خواري ورسره مه کوه او بخور مه کوه، په خپله شړېږي، ختمېږي. روانې محنت نه غواړي او جوړوالی محنت غواړي. دا قانون دی. نو د دین باغچه چې کلم رسول الله مبارک لګولو په کومو زمانه کې لګولې ده، اوهو په داسې دور کې دا باغچه ولګ شاړه ځمکه کې ولګوله. شاړه ځمکه آبادول اسان کار نه دی. زمیندارو ته پته چې یو ځمکه آبادی بس یوې پکې وکړې ران ورته واچوه، بخور دوه درې ځلې الدولکن ور به وي په خپله آباده شوه. لیکن شاړه ځمکه چې تا بنجر خوره ځمکه د کاڼو خوره او د سمسو د ډکه ځمکه دا آبادول اسان کار نه دی. دا به اړی راڼی دې نه به کاڼي وباسې، دې کې به مانجونه کې، دا به اوارې سوړې به پکې بندې، د خورې دپاره به دارو درمل هر څه به کې، څو کاله په دې محنت کې اوبو انتظام به وله کې. نو شاړه بنجر ځمکه آبادول ډېر ګران کاري. دا بنجر ځمکه وه. دا هغه خلک و چې خپلو لوڼو سره نکاحګانې کړې وې. دا هغه خلک و په دغه دور کې چې سکه میندو سره یو میره موري میره نه، خپل سکه میندو سره یې نکاحګانې کړې وې. دا هغه خلک و چې لوڼه به یې جمدی ښخولی. دا هغه خلک و په دغه دور کې چې د دې په کورونو به جنډې ولاړې وې.
په بخاری شریف کې حدیث دی، په ابو داود کې هم دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی بعض ښځو به په کورونو جنډې لګولې وي، بعض خلک کولاو دا جنډه به د دې نښه وه چې دې کور کې د خواهش د پوره کېدو تنظام شته. که څوک راځي او خپل خواهش پوره کوي نو راځي د دې کور ته خپل خواهش دې پکې پوره کړي. او د هغې به بیا څو خلک به راتلل او خلکو به هغه کور ته دننه کولاو. پټه خبره نه وه چې جنډه ولګي، خو خبره ښکاره شوه که پلار به خبر و د جینۍ نه، رور به ته خبر، رونه به خبر، تربوران خبر، قوم خبر، او جنډه لګېدلې دنیا راځي او خپل خواهش پوره کوي. او چې کله به د هغه ښځې حمل امید به پیدا شو او بیا به بچی شو نو چې څومره خلک به دې ښځې له راغلي ټول به یې راغوښتل. عایشه بیبي وایي او ټولو ته به یې وی تاسو ته پته ده چې ما سره څه کړي دي او دا بچی د هغې نه پیدا دی. نو چې ښځې به په چا ګوته کېښوده ای پلانکي دا ستا دی، د دا ښځې خوښه وه چې په چا به یې ګوته کېښوده او د هغوی رواج ده چې انکار یې نه شو کولی. دا یې رواج و چې په چا به یې ګوته کېښوده بچی به د هغه و، میراث به یې د هغه نه وړه. د دې بچي او د دې مور ډوډۍ او انتظام او خوراک او جامه په هغه سړي وه، انکار به یې نه شو کولی چې دا د هغې رواج ده. بیا پکې مړي کېدل، څومره بې غیرتي. او دویمه واوره د دې نه خرابه، دویمه داسې وه چې یو کور ته به غونډ خلک په یو ځل وردننه شو، 10-12 کسان، او یو ښځې سره به یې خپل خواهش پوره کړ. نو چې کله به دا ښځې بچی شو نو سړي به یې راوغوښتل، وی راشئ تاسو ما سره دا چل کړی دا ماشوم دی پیدا شوی. او علم قیافې والا یو کسي چې هغه د لاسو د خپوره د کرښو نه پته لګوي، اب یې راوغوښته. نو د ماشوم لاس خپو ته به یې وکتل او چې چا کم زناکار به و د هغې لاسونو خپو ته به یې وکتل. نو چې چا سره به یې کرښو ته مې غوښته وي دا ستا بچی دی، میراث به یې هم هغه نه وړه، نسب به هم د هغه نه شو، به یې پلار شو. او د دې ښځې او د دې ماشوم ډوډۍ او نفقه او هر څه به د هغه نه. څومره عجیبه بې غیرتي. او درېیمه د دې نه غټه بې غیرتي کومه وه، دا لا واوره چې یو کور والا سړي به خپله ښځه په خپله یو لوی سړي له ولېږله، په خپله پټه نه ښکاره، هغه ملک صاحب له، هغه نواب صاحب له، هغه مالدار له، هغه سړي له شا به لاړه شه او خپل خواهش ورسره پوره کړه په خپله. نو چې دا ښځه به یې لاړه د دې سړي او د هغه سره به یې خپل خواهش پوره کړه نو دی به ورته نه نږدې کېده، دی به نه نږدې کېده خپل خاوند، چې د هغې نه به یې امید ښکاره شو که نه نو بیا به ورته نږدې کېده. دا ولې؟ وی چې زمونږ په خاندان کې د هغې خان بابا، نواب بابا، ملک بابا بچې پیدا شي، اصیل بچې چې مونږ کره راشي، چې زمونږ قوم کې او زمونږ خاندان کې اصیل بچې راشي، سوچه بچې د پلان کې بچې راشي. لکه بېدبي د معافي او د بخاري حدیث د عایشې بیبي د تمې وی لکه دې زمانه کې چې څوک غوا یو ښه غوی له لیکي. دا مثال به ورکړم، دا یو مثال دی د جاهلیت تیاره کې چې لوڼه به هم جمدی ښخولې، ډاکې به هم کولې، مردارې به یې خوړلې. په دغه زمانه کې بنجره ځمکه کې د کفر بنجره ځمکه، د ګمراهۍ او د دلالت بنجره ځمکه، د جاهلیت بنجره ځمکه دی کې الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله دنیا ته ښیي چې دا دومره خطرناکه بنجره او شاړه ځمکه، کندې کپرې ځمکه د کفر او په جاهلیت، دا هم زه ابادول غواړم نو زه ابادولی شم. نو دا ځمکه بنجر چې ابادېږي نو خواري به غواړي که به نه غواړي؟ محنت خامخا غواړي، دا ډېر محنت غواړي، ډېره خواري غواړي. نو رسول الله مبارک او د هغه صحابو ډېره زیاته خواري کړې، قسم په خدای ډېر محنت یې کړی. دې وجې نه خو الله پیغمبر فرمایي، د الله پیغمبر چې الله الله فی اصحابی، د خدای لحاظ وکړئ زما د صحابو په شان په حق خدای نه ویریږئ، د الله لحاظ پېژنئ، د الله لحاظ وکړئ، زما ملګرو ته کنځل مه کوئ، دې کنځل مه کوئ. فمن ابغضهم فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي. که چا دوی سره مینه وکړه، دی ما سره مینه ده ځکه یې ورسره مینه وکړه. دوی سره چا بغض وکړه، زه یې بدي شم ځکه دا بدي شي.
صحابه ولې صفت کوي نبي علیه السلام دا خواري کړې ده د بنجره شاړه د ګمراهۍ او د جاهلیت ځمکه یې ورسره هواره کړې ده صحابه ولې لوی مخلوق دی د صحابه قرآن کې الله صفت کوي والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الله صفت او الله دا ما چې مثال د صحابه او د پیغمبر د مرګرو درکا وی دا په تورات او انجیل کې مشته دا ما په مخکې کتابونو کې ذکر کړی او الله ذکر تا وی یا ایها الناس اے خلقا آمنو کما آمن الناس آمنو کما آمن الناس دا ایمان راوړل لکه صحابه والا معیار د ایمان ستا د صحابه ایمان دی صحابه چې دا څومره لوی مخلوق دی جلیل القدر شخصیات دی دا پیغمبر مبارک سره دا شاړې ځمکې باندې کړي دا محنت دا سر دا وجود دا لاس په د دې ایمان د خاطر چور چور شوی دي او تکلیفات برداشت کړي هغه تکلیف نتیجه او ثمره د خوږې الوا په شکل کې اوس موږ ته مخامخ ورته ایمان سن 6 نبوي کې کافرانو میټینګ راوغوښته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف کې د سره څوک دا خبره خرور ورانه زیاتېږي د مسلمانانو دې ته به سابقین وي بيدینه به وته دا خو رانه ورو زیاتېږي دې سره څوک حضرت عمر پاسېد یاره وی تاسو هسې شپ شپ کوئ هسې شپ شپ هم شروع کړي دي زه علاج وکړئ چې خبره ختمه شي او طرف ته شي ایسو کم پې نه ورځي چې قوم یې لوی دی او قوم یې داسې دی دا دې ورلم پې تورې له شړنګ ورکړه اوس دلته کښېنه چې دله سر راوړم او دلته یې درته وغورځو چې مسله ختمه شي تورې لاس کې واغېست او په جوش او په جذبه سترګې پړسېدلي دي او سرې دي روان دی یو صحابي دی حضرت عبدالله ابن نحام رضی الله تعالی عنه اوله مخې له ورغې خو پټ مسلمان دی ښکاره نه دی وی عمره څه کې خو پې پېښ شو چې دا سړی خو د ګواښ په اندازه روان دی سترګې سرې دي او رنګ یې بدل دی ګران کار مو د رسول الله مبارک ډېر مضبوط قوم یاره وی دا محمد چې دی صلی الله علیه وسلم لګیا دی زمونږ په خدایانو پسې خبرې کوي نوي دین خورئ نن به پته لګي دا توره مې راغښتې ده یا به مرم او یا به دې سر پرېږدو خو صحابي خو پټو وی عمره مه کوه دا څه کوې ځان له کار ګورې وی نه کېږي وی لوی قوم دی لوی قوم سره به څه کوې بس وی د خپل مذهب او دین دپاره دا قرباني ورکوم مه کوه عمره لوی شته له کار مه کوه ستا نه لوی خلک په مکه کې شته هغه نصیحت کوه نه سمېده وی عمر یو خبره درته کومه وی څه وی نه شي وجلی بس عمر پې پېښ شو وی داسې معلومیږي لکه تم بېدینه شوې پلار نیکه دین دې پرېښی دی د پسې ګواښ خو کورې که تا مخکې برابروم هغه وی ما پرېږده ورشه خور او اوښې دې الواله پیغور یې وله ورکړه ما پرېږده ته چې د کمې ډیوې او د کمې شمې د رڼا مړه کولو لدې د هغې رڼا ستا خور کره تللی د هغه ملګري دي ته هغې پسې ځې چې دا پیغور یې ورکړه عربو کې دا غیرت ډېر زیات دی اوس هم پکې شته پښتون قوم کې غیرت ډېر دی پښتون قوم په غیرت ودرېږي عربو کې غیرت ډېر زیات دی خو چې دی واورېدل بس رسول الله مبارک اراده یې پرېښود او نیغ اوښې کورګل اول دوی کرل خور کرله سعید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله تعالی عنه دا لومبو زمانو چې لومبي مسلمان دی او په عشره مبشرو کې نوم لس کسان چې رسول الله مبارک نومونه په یو مجلس کې اخیستي دي چې دا به جنت کې هغه میرټ لیست کې چې لومبی کم میرټ لیست دی لومبی لس کسان اول په هغې کې د سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل نوم دی نو د عمر د خور نوم فاطمه بنت الخطاب هلته ورغی اوس هغوی لګیا دي حضرت خباب رضی الله عنه یو استاد دی د هغه قصه مې راته مخکې کړې چې تکلیفونه پرې تېر شوي او ته قرآن ښایي او دروازې د دننه نه کونډه کړې ده چې دې ورغې دروازه کې زور ورکړه کونډه ده شکي شو چې غوږ یې کېښود د قرآن شریف اواز یې واورېد بس زړه باندې نور مور بل شو اوهو دا څه شو
دا خو واقعي د هغه زما خورم د هغه په دین ده او خیم په دین دی اورېږه دی چې ته پرېږدم او غزار یې ورکو د دروازې له د تورې په دې سټۍ باندې پلزار ورکو هغې خو پوه شو او چغې وی ور لرکې خور یې ډېره هوښیاره وه هغې د خپل خاوند ته وې سړی خو راغی خدای دې پکې خیر واچوي مونږ به ورسره څه چل کوو هغه استاذ ته یې وې حضرت خباب ته وې ته چې ته پټ شه په تا غزارونو کې دی خورې مو دی اوښې دی مونږ به راکاږو سره خو ته پټ شه دی چې ته کوټه کې د کټ لاندې یا یو ځای کې پټ کړه چې هغې ورته څنګه ورکولاو کړه د دې اوښې سره مشتو ګریبان شو زورونه مو تکلم دی او د دې تورې په دې موټي باندې دا اوښې وایي زه ستاسو پیغمبر مرګ پسې روان شوی او تاسو د هغه دین قبول کړی دی دا م څه کړي دي جګړه شروع وه نو یو خوا خور یې راله چې یو خوا مې رور دی یو خوا مې خاوند دی منځ کې بیک بچاو په خلاصې یې کړو چې دا راله او خلاصې کوي په دا منځ کې نو عمر له خو غوسه وه دې څپېړو لاس یې اوچت کړ او دا خور یې په دې مخ وواله او دومره مضبوط غزار یې ورکړ دونه مضبوط غزار چې د هغې د مخ نه وینو څاڅکي ووهل دار یې ووالی او هغه دار یې د عمر په مخ پرېوتی او په جامو یې پرېوتی نو چې خور نه اوښکې وبهېدې او وینې ته دار یې ووهلې ولګېده نو بس په غوسه شوه وی عمره ته هم د خطاب زوی او زه هم د خطاب لور یم محتاب پښتانه وایي موږ په یو لوښي کې لتې والدي د یو وینې نه محتاب پیدا یو بلکل ټیک د دې مسلمان دی او زه مسلمان یم لاس ته خلاص توره د سره چې څه دې خوښې کوه ځه څه کولی شي وجه مړکه ها زما دا مری ونیسه که دا مړکې مړکه ها توره سره ده بس والټه کل پرېږده وه مړکه مونږه لالکه مونږه زه مسلمان یم او دا مسلمان دی او په ژړام شو غریب ښځه په زړه کمزورې ده ایماني جذبه وه چې حضرت عمر فاروق د خور د سترګو ته وکتل چې اوښکې ترې روانې دي او د مخ وینو ته یې وکتل چې وینې ترې روانې دي د هغې جذبې ته یې وکتل نو ړکې رحم راغی دا خو د الله یو داد دی چې د چا زړه ته خدای پاک یو شی ور واچوي الله راواچوي د الله د طرف نه سخت دلی خطرناک شی دی او نرم دلی د الله خوښی ړکې رحم راغی تورې هلته وغورځوله کېښودله او اوښې ته وایي دی خور ته وی تاسو څه وې ما ته لږ ووایه حضرت خباب پوه شو چې مسله بدلېدو والا ده د کټ د کوټې نه راووته او ای عمر انصاف نه کار واله انصاف ته څه کې په کوم طرف سره عمر انصاف نه کار والا ته چې د چا مرګ پسې منډې وې ګرځې زما په خدای قسم چې دغه شخصیت بېګا ستا دپاره د خدای په دربار کې لاسونه اوچت کړي دا انصاف کې ته ظلم نه دی تعالی څه کوي ته څه کې او واقعي د شپې نه صحابه و نبي علیه السلام ته شکایت وکړي صاحب دوه کسونه ډېر تنګ دي یو د عمر بن الخطاب نه او یو د عمر ابن هشام نه د ابو جهل نوم عمر ابن هشام دونه ډېر زیات تنګ یو ته چلو که الله رسول ډېر په لاره ته نه شو تللی وهل ټکول سپېرتوب موږ خو دوی ذلیله کړو دوی څه چلو که نو رسول الله مبارک د الله دربار کې لاس اوچت کړ اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خدای دې دوه عمرو کې یو مسلمان که الله او اسلام له پې غلبه ورکړه رب العالمین اسلام پې مضبوط کا نو زمونږ دا طالبان وایي وی د ده نوم عمر و د هغه نوم عمر و د ده دې نوم له تغلیب ورکړه عمرین یې ونه وي عمرین یې وي دعا د ده په حق کې قبوله شو نو بېګا خو رسول الله مبارک ستا دپاره خدای ته جړاګانې کړي دعاګانې کړي دي او تا هغه مرګ پسې ګرځې دا انصاف دی زما وروڼو اوس هم دا حالت دی ګورئ دا خلق لګیایي دي مولیانو پسې کنځل سپکې بدې قسم په خدای دا بې انصافي ده دا ملا ستا دپاره لګیا دی دا ملا چې لاس اوچتی وي خدایه زما دا مقتدیان خدایه زما دا شاګردان خدایه دا مسلمان هدایت وکړه موږ لس تاسو دپاره شین شو په بیت الله کې تاسو له دعاګانې کوو په مدینه شریفه کې تاسو له دعاګانې کوو په درسونو کې تاسو له دعاګانې کوو یوازې زه نه ټول مولیان دغه دعاګانې کوي چې زموږ د بخاري ختمي د ترمذي ختمي او که زموږ د قرآن ختمي نو موږ وایو خدایه
چې څوک د علماو سره محبت مدرسو سره نوم مسلمان ټکې پکې وایو خدای هدایت ورنصیب کړي. اوس هم دا مولیات ستاسو دپاره غریبانان لګیا دي. خو ځان خدای پاک هغه له علم ورکړی دی، څوک به لږ عمل کوي څوک به ډېر کوي، خو چې دا محنت کوي یا خدای وحید کافرو له دعاګانې کوي دا علما، خدای دې کافرو ته هدایت نصیب کړي، که نه نو بس خدای دې بیا ذلیله کړي. دا دعاګانې اوس هم دا علما ستاسو دپاره خدای ته دعاګانې کوي. که ستاسو خادي وي تاسو له دعاګانې کوي، که ستاسو مړي وي تاسو له دعاګانې کوي، که ستاسو خیرات دي تاسو له دعاګانې کوي، که ستاسو سنتونه تاسو له دعاګانې کوي. که ته کور جوړ کړې ملا صاحب بوځې دونه دعا درته وکړي دونه څه ځان ته نشي کولی. او بیا هم خلک ملیانو پسې لګیا دي. په دغه جومات کې ستا بچو ته قرآن ښیي ته بیا هم ورپسې لګیا. په دغه مدرسه کې غریب خیر غواړي، دا مولیان دا محتممان خیر غواړي. چنده څه شی دی لکه خیر دی، خیر خو یو د ګناه والا خیر نه دی. سوال کوي، سوال د خلکو نه پیسې غونډوي او ستا بچو ته مفت تعلیم ورکوي. مفت د که نه په یو سکول کې په خپل بچي خیراتي تعلیم وکړه که نه وکړه که سرکاري سکول کې بم دنه پیسې لګي، په مدرسه کې دې 2 روپۍ نه لګي، 2 روپۍ نه لګي. مدرسې والا ورته قالین اغوښتې دری اغوښتې ده په هغې درته کښېنولي، په شاړه ځمکې نه کښېني. مدرسې والا پکې ورته لګولی دی. مدرسې والا ورته استاد تنخواه ورکوي، لیټرین غسلخانه یې جوړه کړې ده، لنګر ولا ورکوي، کتاب هم ورکوي، بالکل فری تعلیم مدرسه ورکوي. قرآن ښیي، عقیده ښیي، عمل ښیي، اخلاق ښیي، مفت ښیي، مفت سوال کوي. غریب خو ستا بچو له مفت تعلیم ورکوي. بیا مو پسې خلک لګیا دي خبرې کوي. سپیره خلک دي، بدبخته خلک، بدبخته او سپیره خلک. دا د مخکې نه شیوه را روانه ده. دا بې انصافي ده چې کوم انسان خیراتي او مفت تاله مونځ درکوي، خیراتي او مفت ستا بچو ته سبق ښیي، خیراتي او مفت ستا بچو ته عقیده ښیي، او خیراتي او مفت ستا بچو ته دین ښیي. انصاف دا نه دی چې ته ورپسې بدې ردې ووایې. انصاف دا دی چې د ده لاسونه ښکل کړې، انصاف دا دی چې ته درته دعا وکړې، انصاف دا دی چې د ده په بدو خپه راکاږې. وی نه شرمئ، الله به تپوس کوي قیامت په ورځ کې. الله خو شته ده، قبر هم شته او دا قیامت هم شته. د دې تپوس به الله کوي چې ما دا علماو څه کول تا او تا ورسره څه وکړل، د مدرسو تا سره څه وکړل، ظالمه دین یې درته ښو، زما قرآن یې درته ښو او تا ورسره څه کړي. ملا که ستا جنازې له رانغې بس د ټول عمر روانه شوه، وایي زما جنازې له رانغې. هلکه یوه نی بله بدله وکړي، مجبوري به وي د غریب کنه. یو خان که جنازې له را نشي زوی راشي وي خیر زوی راغلی دی، ملا که لار نشي زوی راغلی نه نه وي دی ولې رانه. څه چلو شو، انسان دی، مجبورتیا هم کیدی شي. د مارونو دا حباب رضی الله عنه څه وایي ورته، تاسو ټولو ته خو زما اواز ته څوک اوري، ټولو ته وایي مسلمانانو ته خو چې څوک هم زما اواز اوري په حیثیت د محبت انشاءالله د مدرسې د عالم د حافظ د ګیرې د پټکي تبلیغ د دین د ټولو به قدر کوئ انشاءالله. هزاره چا بازار نه دي مونته ده، خدای ازاري کېږي به نه، دا د خدای ازاري ده انسان، دا خدای سپیره کېږي به نه. خدای پاک سره نیول شته چې دې ونیسي والله که دې بیا پرېږدي، بیا به چل درنده. علماء قدر کوي، عزت علماو سره غم خادم په عدل بدل مه کوئ چې ماله راغلی دی، نه د خدای دپاره کوئ. بهر کې زمارونو حضرت خباب رضی الله عنه ورته وایي عمر انصاف دا نه دی چې ته څه کوې، ته چې د چا مرګ پسې روان یې بېګا د خدای په دربار کې تا ته جړلي، ستا دپاره جړلي دي او سوالونه کړي دي. لږ بیا نور هم نرم شو، وی ته راوړه که نه هغه تاسو څه لوستل؟ نه خور ورته سره شوه، وی نه د ماله راوړه وګورو، وی نه نه در کوم. ولې نه راکې؟ وی ته پلیتې، وی څوکم، وی ولامبه. هلته رسول الله مبارک د شپې دعا کړې ده، هغه دعا د خدای عرش سره ډغره والې ده. اوس بدل دی، مقلب القلوب، زړه اړونکی الله دی. وی ښه غسلخانې ته ننوته، ویې لمبل. وی اوس خو راته ووایه که د قرآن شریف یو څو ایتونه یې ورته ووایي چې وی زړه بدل شو، زړه واوړېد، د زړه دنیا بدله شوه. وی ما رسول الله مبارک لبول. نبی علیہ السلام مبارک دار ارقم کې یو کورو هغې کې پټ لګیا دي صحابو سره. اول ته اطلاع رسېدلې ده چې د الله رسوله عمر ستا مرګ پسې راوتی دی. هلته صحابه هم پریشانه دي.
ولې پریشانه دي؟ هغوی ته اړه و چې اعرض عن الجاهلین، غږ به نه کوې، که توره باندې غزارم کوي غږ به نه کوې، که سپېړه مباسې غږ به نه کوې. د الله اډر دی، د الله اډر. ګنې علاج ورسره و، دا نه چې نو ورسره بس هغوی وي خدایه که تورې سره راغې مونږ خو تا الله منې کړي و چې اعرض عن الجاهلین، غږ به نه کوې، غوټې به جواب هم نه ورکوې. او دی په رسول الله مبارک غزار وکړه څه به کېږي. خور هم ورسره شوه، اخ هم ورسره شو او دار ارقم ته ورغلل. او چې څنګه ورغلل دی لږ مخکې و، دی خو جذباتي و، په دروازه ورننه و. صحابه یې الله رسول هغه دی راغی، لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار د هغه نه لوی بهادر انسان بل څوک نو. صحابه یې ما رأینا اشجع منه، د حضور پاک نه بهادر شخصیت موږ نه دی لیدلی، ډېر بهادر و. وی دغه دې صاحب راغی، وی بس نبي علیه السلام ور منډه کړې، وی اخوا شه زه پوه شه دی پوه شه، که په ښه نیت راغلي چې مرحبا ورته وویم، هرکلې ورته وویم، او که په غلط نیت راغلي د ده په دا توره به تې دا سر وه. او چې څنګه ورغی رسول الله مبارک دقه مرۍ نه ګریوان نه کلک ونیوه، دې مرۍ ته یې ورته لاس ور واچو. وی عمره په څه نیت راغلی؟ حضرت عمر فاروق نه چا تپوس بیا وروسته وکړو، وی چې ستا ګریوان ته د رسول الله مبارک لاس راغی، وی حالت دې څو؟ اوهو، وی د سر د ویښته نه خپو پورې خولې خولې شومه. عمره په څه نیت راغلی؟ وی د الله رسول علیه السلام په نیت. او چې څومره خلک وو په دار ارقم کې خوشحالۍ نه ټولو چغې کړې الله اکبر الله اکبر الله اکبر. او ابن ماجه کې یو حدیث دی، ابن ماجه کې الفاظ داسې دي، استبشر اهل السماوات باسلام عمر. دلته یو ته مبارکي ورکوي، مبارک عمر مسلمان شو. خوشحالۍ کې خلک مبارکباد وایي، ځکه ما مبارکباد وایي، مبارک د پلانکي زوی شو، مبارک خوشحاله شه لکه ابشر، عرب وایي ابشر، مبارک پلانکي زوی. دلته مسلمان یو بل له مبارکي ورکوي. او رسول الله مبارک فرمایي په اوو اسمانونو کې فرشتې یو بل له مبارکي ورکوي، مبارک عمر مسلمان شو. اسمانونو کې خوشحاله شروع دي، ابشر، یو فرشته بلې ته وایي ابشر ابشر ابشر، خوشحاله شه خوشحاله شه خوشحاله شه، مبارک عمر مسلمان شو. لیظهره علی الدین کله، الله فرمایي اوس دین غلبه شروع شو. حضرت حمزه مسلمان شو، طاقت پیدا شو د مسلمان. حضرت عثمان مسلمان شو، طاقت پیدا شو. حضرت عمر مسلمان شو، رو یو راځي اوس مسلمانېږي، او رو طاقت شو په زیاتېږي د مسلمان. او چې څنګه مسلمان شو بیا څه کېږي؟ د الله رسوله دا دین خو حق دی که نه؟ وی عمر او که نه حق نه دی؟ نو څه دی حق دی؟ وی دلته ولې ناست یو؟ بیا وی الله وی دلته کښېنئ. میدان ته ولې نوځو؟ وی الله وی چې موځئ. وی زه خو ورغلم، زه خو ورغلم، تورې واغېسته او مغه توره. عمره ما ته خو لا اړر نه دی شوی، بس تا ته نه دی شوی، ما ته کېږي. ورغی مکې کافر په دې تمه دی چې عمر بس مونږ ته د رسول الله مبارک سره راوړو. او دی چې څنګه ورغی تورې داسې لهره وکړه، لاس کې وړقوله. وی که څوک مې پیژني خو ښه، که نه پیژني انا عمر بن الخطاب، د خطاب زوی عمر یم. ما اسلام راوړو، د رسول الله مبارک په لاس بیعت وکړه، مسلمان شوم. که چا کې ایمان یې را دې خوا دې شي، که چا کې زوري، که نه ایمان خو مه وایي، خو که چا کې زوري او څوک کې طاقت چا کې را دې خوا دې شي، نو په ګرمه ځمکه څوک خپه نه ږدي. دا په غریب هر سړی نر دی، دا په کمزور هر سړی نر دی، دا په حیادار سړي په حیادار هر سړی نر دی. او په ګرمه ځمکه پښتانه وي څوک خپه نه ږدي، څوک هم نشو پاسېدی چې راپاسي. او د ټولو خلکو مخکې د بیت الله په مخکې چغه ووهله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. څلوېښتم یا یو څلوېښتم مسلمان، او یولس تقریبا که څو ښځې ترې مخکې وي ایمان. لقب بالفاروق، بعضې علما وایي په دې وجه ورته د فاروق لقب میلو شي. دین اوچت که ښکاره کړ، موجوده که د کفر نه اعلان یې وکړ. څوک یو بله خبره کوي، وایي د فاروق دا لقب په بله وجه ورته میلو دی. خیر هغه چې ته مقرر شي بیا به درته وروسته ووایم. دا خو یو طاقت میلو شو مسلمان. زما وروڼو دې ظالمانو بیا ظلمونه شروع کړ. خو چې څومره هلته کې اسلام له غلبه راځي، دوی خپله لګیا دي کوشش کوي.
دی محنت کوي. دې نه ټیک تقریبا یو کال پس چې مسلمان څومره روز زیاتېږي نو دې کافرانو یو میټینګ وکړو په خیف بني کنانه کې. ټول ابو جهل او عتبه او امیه او دا ټول پکې کافران ناست دي. وی څوک فیصله په دې وکړه چې موږ به دې مسلمانانو سره سوشل بایکاټ وکړو. سوشل بایکاټ څه نه به ورسره خبرې کوو، نه به ورته په سلام اچوو، نه به جواب د سلام کوو، نه به پیسې خرڅوو، نه به ترې اخلو، نه به ورسره غم کوو، نه به ښادي کوو، نه به مړي لځو، نه به جمدي لځو، نه به خیرات ورکوو، نه به یې قبلوو. هېڅ تعلق به نه ساتو. نو مې مسلمان سره مسلمانان به بار راوتل، چا ورسره هېڅ تعلق نه ساتو. تنګ شو. چې تنګ شو نو د ابو طالب یو تنه وه، شعب ابي طالب ورته وي، شعبون هغې ته منتقل شو. هلته یې ځان له خیمې ووهلې، خیمې ولګولې او ښځې بچي ماشومان ټول هغې درې ته منتقل شو، هغې ته لاړل. کې چا ورسره تعلق نه ساتو. دا ابو طالب چې کوم د رسول الله مبارک تره دی او ماشوم یې لوی کړی دی او لا مسلمان هم نه دی، دې مو سره لاړ. وی که کم کافر زمونږ ملګری، مونږ ورته کافر وایو، چې کم زمونږ ملګری د سره تعلق ساتي هغه سره هم بایکاټ، دې مو سره لاړ. بنو هاشم د رسول الله مبارک قوم هلته لاړ. څه پکې مسلمانان دي، څه کافران دي، او مسلمانان هم ټول لاړ. د محروم مکه خو داسې کلي و چې نه پکې سبزي کېده، نه پکې الوګان، نه ټماټر، نه مرچه کېده. مکه خو داسې وطن دی چې نه پکې غنم شته، نه اوربشې، نه جوارې څه هم پکې نشته دی. د بار نه به سامان خلکو اخیسته، په دوی چا څه خرڅول نه، که دوی به تلل چا څه به چا نه خرڅول، او دوی بار تجارت له تلیم نه شو. دا به څه کېږي؟ 3 کاله هلته تېر کړل. څو 3 او په دې 3 کاله کې دوی څو خوړل؟ دغسې نورونو ته غریبانان ناست وو، په خیمو کې پراته دي. څه به یې خوړل؟ د ونو پاڼې به یې خوړل، او دا کبل او دربونه به یې راشکول، دا به یې خوړل. او چې ماشومان به ورته په ژړا شو که نه واړه، نو هډوکي به یې راواغېستل، زاړه هډوکي، نو به یې ووینځل، نو اوبو کې به یې واچول، نو اور به یې ورپسې بل کا، به یې وخوټ کول. نو هډوکي خامخا څه وازګه مازګه نښتي، نو هغې به څه غوړوالی مړوالی ټینګوالی اوبه به ټینګې شي، نو ماشومانو له به یې هغه ښوروا ورکړه. دا ژوند و. وړو به ورته ژړل. ډېر تنګ شو صحابه کرام، ډېر تکلیف سره شو. بعضې کافرانو چې هغه زړهسوان دي وو، هغې ویرت خپل منځ کې سره پټې پټې خبرې شروع کړه چې دا خو د ظلم دی، او د دې ماشومانو ژړاګانې به دوی اورېد. دا کافران به لاړل، دې درو سره به خوا کې ورته ولاړ وو چې ماشومانو به خوراک مناک پسې ژړل، دوی به یې چغې اورېدې، نو دوی به پسې لاسونه ټکول او خنداګانې به یې بېلې کولې. نو بعضې رحمدل خلک مو دي کافرو کې، نو هغې ویره دا خو ډېر ظلم دی، زیاتې دی. د یو سړي خپل دین دی، هغوی زمونږ د چا پکې رور دی اوس که نه، د چا رور دی، د چا ماما دی، د چا خورایي دی، د چا خور مسلمان دی، د چا تره مسلمان دی، د چا تره دوی مسلمان، د چا د ماما دوی، د ماما لور، خو ټول یو قوم دی که نه، یو قریش دی، یو د مکې خلک دی، بار خو پکې کم خلک دی. نو بعضې رحمدلو هغې وي دا خو انتهایي ظلم دی، انتهایي زیاتې دی، دا بایکاټ ختمول پکار. خو د ابوجهل د لاسه بالخصوص چا نه شو ختمول، چې که ختمو خو وي به چې تاسو هم د هغې تاسو هم ورسره دی، دا به څه کېږي. نو پټ پټ به بعضې خلک چې ته د شپې لاړل، نو درې ته به یې څه ورویشتل. حکیم ابن حزام هغه یو اوښ بار که د غلې نه او د خوراک نه، د دوه انډي ورته واچول یو طرف ته او بل طرف ته، او د پاسه یې پې سامان کېښوده او ووته، او چې درې ته ورنږدې شو نو هغه اوښ یې وروشړه ډک د سامان، اواز یې ورکړو دا ستاسو دی. ورتلې خو نه شو، بس ابوجهل پوه شو، جګړه جوړه شوه. ابوجهل وی تاسو بایکاټ مات کړی دی، او که چا مات که هغه هم د هغې ملګري دي. بس دلته کې خلک خو زړه نه تنګ و، بعضې پکې الحمدلله هغوی خم کړي دي، او دا ماتول پکار دي. بس اختلاف جوړ شو. هلته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته وی کاکا، او دوی چې دا بایکاټ کړی و که نه، نو دی په یو کاغذ باندې لیکلی و فیصله، او ګوتې یې پرې لګولې وې مشرانو، او هغه یې راغونډ کړی و د بیت الله په دروازه ټکوالی و چې دا موږ بایکاټ وکړو مسلمانانو سره، او دا کاغذ ولیکو د بیت الله په دروازه کې حدیثو خلاف ونه کړي. رسول الله مبارک ابو طالب ته کاکا ما ته د الله را طرف نه وحی شوې ده، ته لاړ شه او د کافرو ته ووایه چې دا خپل بایکاټ ختم کړي. دوی چې کوم کاغذ د بیت الله په دروازه ټکوالی دی، د هغې کاغذ چې څومره حرفونه دي ټول وینو خوړلی دي،
یو د خدای نوم پاتې دی باقي ټول وې نو خوړلی ورته ووایه چې کاغذ تاسو لیکلی ټیک ته به بیت الله هم ټاکو بیت الله به احترامي خو به دوی نه کوله خو هغه کاغذ ختم دي څه پکې حرفونه شته دی نه نو بس چې کاغذ ختم دي بیکاټ ختم کړي خو دلته دوی کې خپل اختلاف پیدا شوی ابو طالب چې راغی د اعلان یې وکړو بس هغه کم خلک وو بعضې خو رحمدل هغوی وي بلکل دا خبره که داسې بس په دې اتفاق وشو وي دا ګورو دا کاغذ ګورو که د دې حرفونه ختم شوي وي بغیر د الله د نوم نه نو دا بیکاټ به ختم کو او که حرفونه باقي وي بیا نه ختمو په دې فیصله شو چې کاغذ یې راوسپړده ویې کتل واقعي د وینو ټول خوړلی و سره بیا د الله نوم پاتې بیکاټ ختم شو خو 3 کاله صحابه کرامو په دغه دره کې 3 کاله دا تکلیفونه برداشت کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه شریفه فتح شوه یا حجة الوداع شو دقه خیف بني کنانه کې ډیره وواله چا ورته وی صاحب کوم دی این تنزل غدا مکه چې فتح شوی کوم ځای به وخت تیری وی خیف بني کنانه کې وخت تیرو حيث تقاسموا على الكفر لما خلاف دلته دی میټینګ کړو او د کفر فیصله کړو د بایکاټ زه د الله شکر ادا کوم نن هغه ځای کې خیمه لګوم هلته شکریه ادا دا لاسه کې حضرت ابوبکر صدیق څومره د لوی خاندان سره لوی سړی مشر سړی اوچت طاقتمن سړی هغه غریب یې څونه تنګ کړی چې هغه هم هجرت ته نبي اسلام ته زه خو د وطن نه ځم وایي ښځه لاړ شي چې لاړه اووت د وطن نه یو کافر ابن دغانه یا دغینه اوله مخې نه ورغې ابوبکر څه کې یاره وایي دا قوم مې نه پرېږدي بس دا وطن ورته پرېږدم او ځم نور خلک هم حبشې ته تلي هغه ورته وایي نه ستا غوندې سړی نه ته څه کې ته خو ډېر ښه سړی یې وایي نه مې پرېږدي قوم وایي نه نه قوم پرېږده راځه زه دله امن در کوم زه دې بوزم امن در کوم ته خو د کونډو رونډو خدمت کې د یتیمانانو خیال ساتې د بېکسو مدد کې قرضدارو خیال ساتې ستا غوندې چې داسې مانه یو لاړ شي زما به څه کېږي ابن دغینه دام لوی کافر و یو غټ ملک و راغی د مکې په ټولو ملکانانو وګرځېد هلکه وایي ابوبکر غوندې سړی تاسو شړی دا چې دا کم عثمان لاړ ابوبکر لاړ چې دا لوی لوی خلک تاسو نه لاړ شي زموږ دا قوم کې به څه پاتې شي پیشه خپل دین یې پیشه او ابوبکر لما امن ورکړی هغې د خپل ملګري د کافر ابن دغینه ته ویې خطا امن ورکړه ټیک ده زموږ په نظم په امن خو یو شرط پرې ولګوه وایي څه شرط وایي ده ته ووایه چې ته دا خپل لمونځ او دا قرآن په کور کې دننه وایه حضرت ابوبکر صدیق د دروازې مخې ته ځان له یو چبوتره جوړه کړې وه یو جوماتګۍ نو هلته به ناست و د قرآن شریف تلاوت به یې کوو جړل به یې ورسره ډېر په زړه نرم و نو د کافرو ښځې ماشومان به په لاره تېرېدل نو ده ته به یې کتل تعجب به یې کو چې دا قرآن لولي او دی جاړي ورسره نو ښځې ماشومانو به ورته کتل نو کافرو هغه ملک صاحب ته وي ابن دغینه ته وي تا خو امن ورکړه خو ورته ووایه چې دا خپل مونځونه او دا قرآن دننه په کور کې پټ وی مونږ یریږو چې زمونږ ښځې بچي ورسره ملګري چېته نه شي په فتنه کې واقع نه چې هغوی به ورته فتنه وي ابن دغینه ابوبکر ته تعالی ما امن درکړه خو دې شرط پاسداري به کې زه ټیک شو نو سموده حضرت ابوبکر صدیقه په کور کې دننه مونځ کاو او تلاوت به په کور کې دننه کو خوند یې ورنه کړه ووت بیا بار ته دقسې به تلاوت په مانځه کې کو جړل به بیا دا کافرو ښځې بچي به ورته ولاړو هغه ټول کافر بیا ابن دغینه له لاړل ویې ګوره تا په هغه چې کوم شرط ایښی و د هغې خلاف ورزي کړې ده بیا راوتې دی او بار خپل قرآن وی او خپل منځونه کوي مونږ یریږو زموږ ښځې بچي چې ته مسلمانان نه شي یا یې منې که مونږ یې بار بالکل نه پرېږدو بار یې ښکاره نه پرېږدو مونځ او قرآن ته یا دې دن نه کوي یا دې ته خپل امن واپس که مونږ پیشه دې پیشه ابن دغینه راغی ابوبکر صدیق ته وایي ای ابوبکر تا سره ګوره ما شرط ایښی تا د شرط خلاف ورزي وکړه اوس ډېره سپکه خبره ده که تا باندې چا غذار وکړه نو ما تاله امن درکړې دا زما بېعزتي ده بیا به خلک وایي چې پلانکي سړي پلانکي له امن ورکړه د خلکو د هغه امن مات کړه نو زه ستا دپاره دښمني به کوم نشم کولی داسې مهرباني وکړه یا دننه خپل قرآن وایه مونځ کوه یا ما ته خپل امن واپس که چې د اعلان وکړم چې زما د امن نه ووته بیا ته پیشه دا کافران پیشه
حضرت ابوبکر صدیق ورته وی ابن دغې نه ډېره مهرباني تا ته ما خپل امان واپس کړ ما له د الله او د رسول امان کافي دی راووت بار بیا هغسې خپل لمونځ کو او خپل قرآن شریف دی لوستلو زما وروڼو ورو ورو په دې طریقه باندې الله پاک څه وکړل ښځې به ایمان راوړو ماشوم به راغی د مسلمان ملګری به شو رور به راغی بل ورو اسلام زیاتېده ورو د هغې نه پس الله پاک د اسلام شعاګانې رڼاګانې مدینې منورې ته ورسولې نو دې باندې به که خیر انشاءالله موقع و نو راتلونکي جمعه خبره وکړم انشاءالله العظیم خو صرف ستاسو ذهن به دومره اخیستي چې د دین دپاره څومره صحابه کرامو محنت وکړه او څومره سختۍ برداشت کړې او خود رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دین چې دا موږ پې فخر کوو چې موږ مسلمانان یو الحمدلله موږ پې فخر کوو دا دین څومره په تکلیف هغې موږ ته راورسو او نن موږ د دین پاسداري نه کوو موږ صرف ملا صاحب ته پرېښ ملا پیشه و شریعت یې پیشه و دین یې پیشه نه دا د موږ د ټولو شریک دی ښه تپوس به یوازې د ملا نه کېږي زموږ ستاسو د ټول نه به د دې تپوس کېږي نو موږ به خپلو بچو باندې محنت کوو په خپلو وروڼو به محنت کوو په ښځو به محنت کوو په خپل آل اولاد به محنت کوو په خپلو دوستانو به محنت کوو چې دا ښکلي دین چې دومره تکلیفونه وله برداشت کړي دي چې دا زموږ د لاسه زموږ نه ختم نه شي او دا تر قیامته پورې باقي پاتې شي الله ذوالجلال دې زموږ ژوند او مرګ په دین او په اسلام او په ایمان باندې نصیب